کابل کندهار لویه لاره یوه مهمه او سوداګریزه لویه لاره ده چې د ګڼو جنوبي او جنوب غربي ولایتونو پر نښلون سربیره له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو توکو په لیږد رالېږد کې اغیزمن ترانزیټي او اقتصادي رول لري. ټولګټو وزارت د کابل کندهار لویې لارې اقتصادي اهمیت ته په کتو سره پلان لري چې دا لویه لار په 5 برخو کې د ارغندی چوک دراني بازار، د غزنی مرکز پشکنده قلات شهر صفا او شهر صفا تر مانجې پورې تقسیم سوي د کانونو د استخراج په بدل کې له ساختماني او سړک جوړونې شرکتونو سره قرارداد او په اساسي ډول ترمیم او بیا ورغوي. ټول هغه داخلي ساختماني او د سړک جوړولو شرکتونه او ملي سوداګر چې په دغه برخه کې د سرمایه ګزارۍ لیوالتیا لري او اړوند شرایط پوره کولی سي، خبر ورکول کیږي چې د 15 ورځو په موده کې او د بشپړو معلوماتو لپاره ټولګټو وزارت ته مراجعه وکړي.